دی ورو سوال کړی دی چې یو کس که مسلمانیږي او هغه چاړی نو دی به څنګه مسلمانیږي؟ کلمه ویل خو شرط. جواب ګوره دا دی چې اسلام ته داخلېدو دپاره د شهادتینو ویل نطق کول کلمې باندې دا شرط دی. حدیثونه دا خبره واضحه. خو چې یو سړی چاړی او د اسلام ته راننوځي نو د دپاره د شهادتینو ویل په هغې ژبه خوځول دا شرط نه دی، ځکه چې دی عاجزه دی. او دغه شان هغه سړی چې د عربۍ دا ټکي نشي ویلی، که داسې هم کیږي لکه اوس یو اعجمی دی عربي ژبه نه ده او مسلماني کې موږ ډېر لیدلي هم دي پخپله، هله دا ویل نه ورځي دا ټکي. نو ده دپاره دا دی چې دی په دې خبره باندې پوه شي او د هغې اقرار وکړي، ځکه چې هلته هغه د عربۍ هغه ټکي نشي ویلی. نو دغه شان چاړه شرط بیا د چاړه هغه کې دا دی چې دی به داسې اشاره وکړي یا داسې لیکل وکړي چې د هغې نه دا واضح کېږي چې دی اسلام قبلی او دی د شهادتین مني چې الله د عبادت حقدار دی یوازې او رسول صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دې طرف ته څه اشاره دی وکړي یا څه لیکل دي داسې وکړي چې پته دی ولګي. هر چې عجمی دی چې هغه لکه دا ټکي نشي ویلی، هغه دې په خپله ژبه کې دې خبرې اقرار وکړي، په دې سره مسلمانېږي. او په دې دلیل دا دی امام احمد حدیث راوړی، امام ابو داود هم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی او هغه یې وینځه راوسته تکه توره بجاریة سوداء اعجمیه، تکه توره وینځه وه او اعجمی وه د قوم نه، عربي ژبه نه وه. نو ورته یا رسول الله په ما باندې څه کار یې کړی دی، د هغې د لاسه پې کفاره راغلې ده چې یو مسلمان غلام به ازادوي، نو زه دا ازادول غواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وی این الله، الله کوم ځای کې دی؟ دې وینځي ته یې وی فاشارت الی السما، وی هغې اسمان ته دا ګوته نیسو نو چې الله بره دی. وی بیا ورته من انا، چې زه څوک یم؟ وی فاشارت باصبعها الی رسول الله و الی السما، نو هغې رسول الله وسلم ته اشاره وکړه په ګوته او بیا اسمان ته وکړه، ته حق الله رالیږلی، خبره یې سره هم نه کړه، هیلې نه ورځي دا خبرې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې اعتقها، دا ازاده که دا خو مؤمنه ده. خیال هم دی که نه؟ نو دلیل زموږ د کوم ځای نه دی؟ اشاره باندې خبره وشوه که نه؟ اشاره د هغې ومنلی شوه، ځکه چې د هغې ته قوس رسېدو. نو دغه شان چې چاړه دی اسلام ته راننوځي یا عجمی دی یا ژبه نښلي، لکه ته ورته وایي چې اشهد ان لا اشهد دا ورته ماف دي، دا شین نه چې دی سین جوړوي، یا د قاف نه کاف جوړوي، یا د عین نه غین جوړوي. اوله ورځې ده اوس ننوځي اسلام ته، دې خبرو کې راشه زه ته د خپل قوم کې سپین ګیري وښیم له اوسه پورې شین سین نه پېژني. شپېته کاله په اسلام کې تېر کړي دي چې ورته وایي الحمدلله، الحمدلله الحمد، ده د اوسه پورې په حا او خا کې فرق نه دی کړی او نه مسلمانېږي، هغه لازم غلطي کوي. نو په دغې نه رانیوی کېږي، د دغې ګنجایش د دپاره دې ګنجایش دي. والله اعلم.